دلته خلک څوک وایي چې اسلامي جمهوریه پاکستان دی، څوک څه وایي دا فوجي جمهوریه پاکستان دی. ارمان هغه پروفیسر نه و چا د مشرقي علوم پروفیسر و. ارمان د دې غلامان چې چاته ډیپټي کولې چې پښتانه غلامان وو. هغه ته ما ویله چې 100 کاله به دې نوکري چې کور ته لاړ شي بیا به خپلو بچیانو ښځې ته څه وایي چې ما څوک راوړي وو غږ یې د امن کولو، زه یې بچ کولم، کام یې بچ کولم، خو ما به ورله سزاګانې ورکولې. د غره غوندې ورته ودرېږو، جنرل ته به ودرېږو، کرنل ته به ودرېږو. ملګرو دا نن ورځ د شهید ارمان لومړي ورځ ده. یقینا ارمان په بدن شهید دی، خو د ارمان سود په وزیرستان کې پروت دی، د ارمان سود په بجاور کې پروت دی، د ارمان سود په کوټه کې پروت دی، د ارمان سود په پنجاب کې پروت دی. ارمان هغه پروفیسر نه و چا د مشرقي علوم پروفیسر و. ارمان د دې قام پروفیسر و، ارمان د دې وطن پروفیسر و. که هر کله څوک دلته که مزدور دی، که ډاکټر دی، که انجینر دی، که پروفیسر دی چې د افغانیت پرچار کوي، د دې خاورې پرچار کوي، هغه دهشتګرد دی د دوی په نظر کې، هغه دوی دهشتګرد ګڼي. ملګرو دلته خلک څوک وایي چې اسلامي جمهوریه پاکستان دی، څوک څه وایي دا فوجي جمهوریه پاکستان دی. عدالت فوج چلوي، پارلیمنت فوج چلوي. ودې ښایي موږ ته چې کوم استقبالونه کېږي یا کوم ملګري موږ ته هرونه یا د پګړۍ راپسروي، د دوی احترام ته 12 سلام. خو زه یې په حق کې نه یم. موږ د زندان نه آزاد یو. جانلان چې د کام ته کومې منصوبې دوی جوړې کړې دي چې د کام یې په زندان کې ساتلی دی، چې کله د کام د زندان نه آزاد کړو بیا دا پګړۍ په سر دي. فوجي جیلونه یقینا که زه ووایم چې هغه د ځناورو لپاره هم نه جوړېږي، که زه ووایم چې په هغې کې د انسان ژوند هغه ډېر مشکل دی، خو مزه یې په دا کې ده چې په بدن سره هر یو د کام احساس مینه په دا کې ده. هلته به جرنیل کنځل کوي، هلته به کرنیل درته کنځل کوي، خو د تا په زړه په دماغ کې به د کام احساس وي چې شکر دی که ته زما مور خور ته کنځل کوې، که ته ما ته کنځل کوې، خو زه لګیا یم د ستا د کنځلو جواب په ګل درکوم، خو خپله خاوره خپل وطن به ګل جوړوم، ستا کنځل به واپس ته اخلې، ته به درته غلام. ملګرو دلته په دې ملک مونږ د ملک دعوا کوو، مونږ ته یې کارډ راکړی دی شناختي کارډ. زمونږ کارډونه چې بلاک وو بیا چې فوجي کله مخکې ودرې چې کارډ دې بلاک دی، ما ورته چې کارډ مې نه دی بلاک، دلته ته زما ضمیر بلاکول غواړې، ته زما د کام د یو دهشتګرد نه بلاکېږي، دغه کارډ د احسان الله احسان نه بلاکېږي، دغه کارډ د عصمت الله معاویه نه بلاکېږي، دغه کارډ د بل هغه کس نه بلاکېږي چې د عدد جنرال مشرف هم نه بلاکېږي، د ونور نه بلاکېږي چې د تا جی آی ټي پې ثابته ده د دې ملک جرم یې کړی دی. ما چې جرم نه دی کړی، زه صرف د یو جرنیل مخې ته ولاړ یم، د کم خبره ورته کوم، دا جرم دی. ملګرو ځوانانو تاسو به وایئ چې آیا موږ صرف نبغارې کوو، منډې وهو؟ زه درته قسم کوم ډېر نازک ټایم دی، ما دې قسم کړی وي چې د پي ټي ایم ام ورکړو د هغې یو ټویټ، د هغې یو پوسټ، هغه جرنل ورته نسته، هغه یې کسې ورنایله هم ده. ځان باور وساتئ، په خپل تحریک باور وساتئ. یقینا درته وایم که زه څومره د ژوند مرحلې وګورم چې زموږ څومره عمر دی او چې څومره سختې ورځې د ژوند وې، هغه په هغه د جنرال نعیم اختر په زندان کې چې کومې موږ تېرې کړې هغه سختې وې، خو چې څومره خوږې ورځې هم وې هغه هلته وې چې دا پښتانه غلامان چې چاته ډیپټي کولې چې پښتانه غلامان وو. هغه ته ما ویله
چې شل کاله به دې نوکري چې کور ته لاړ شي بیا به خپلو بچیانو ښځې ته څه وایي چې ما څوک راوړي وو غږ یې د امن کولو زه یې بچ کولم کام یې بچ کولم خو ما به ورله سزاګانې ورکولې نو زیاتې خبرې نه کوم خو د یو خواست درته کوم مشران ناست دي په خپل منځ کې اخلاص وساتئ چېرته هم که د تحریک او د خپل کام ګټه غواړئ ورکر ته به توجه ورکوئ چې تر څو مو ورکر ته توجه نه وي ورکړې تر څو مو په خپل منځ کې اخلاص نه وي کړی تر څو موږ د سیلفي او د کمنټ او د فیسبوک د فالوور نه راوتي نه وو د داسې ظالمانو سره مو جنګ دی د هغې چې کومې منصوبې دي د هغې چې کوم پلانونه دي په قسم سره درته وایم که دا تحریک موږ ناکام کړو کمزوری مو کړو د ټي ټي پي نه مو بده ورځ ده د بي ایل اې نه مو بده ورځ ده د هغې سره یې صرف په روډونو یې اچولي دي تا به په روډ مړ نه اچوي تا سره به هغه کار کوي چې بیا د پښتون مور بچی دا جرأت نه وکړي چې زه پښتون یم خو موږ به د غره غوندې ورته ودرېږو جرنل ته به ودرېږو کرنل ته به پناه به یې کوو یو قدم په شا ځانګړي اوس زمونږ د دوی په منځ کې صرف مرګ پاتې دی موږ دا غواړو چې یا الله موږ ته که مرګ راځي نو د ارمان غوندې یې راوله چې په قبر مو دا د پښتنو ځوانان ګرځي راګرځي او زموږ وینې د کام دپاره کوېږي دا مو خاص که څه خبرې داسې شوي خو د کوټې د جنوبي پښتونخوا د غیرتي ولس څخه د مینې مو مننه کوم د ننګ مو مننه کوم